دا د کندهار ولایت د باغپول سیمه ده. دلته اکثره خلک د رخصتیو په ورځو کې د تفریح په موخه راځي. مینهوال وایي د کندهار ولایت کبان بیل خوند او ذایقه لري، نو له همدې امله ورته له ډېرو لرو ځایونو راځي. سپین بولدک ته راغلی یم او د مایانو ځای ته راغلی یم. ډېره ښه ذایقه ده، ډېر خوندور مایان وو، ډېر ښایسته یې پخ کړي ول، ډېر خوند مې ځینې واخیستی، ښه خوند یې وکړي. د باغپول مایان ښایسته مایان دي، هوا هم باراني وه، خوند او ذایقه دغه رقم په زړه پورې ذایقه ده چې بالا نه جوړېږي. ډېر ښایسته خوندور یې هم پخ کړي دي او یې ښه مساله جاتو شان راوړي دي، ښه خوندور مایان دي. عبدالخالق بیا د ګاونډ پاکستان له کوټې ښار څخه راغلی. دوی د کوټې اوسېدونکی یم. ماشاءالله الحمدلله ډېر خوندور ذایقه یې ده. په هر ځای کې مې خوړلي وو، خو دا رقم ذایقه مې نه ولیدلې. پلورونکي هم خوښ ښکاري او وایي چې اوس د کبانو بازار ښه شوی او دوی توانیدلي چې له نورو هیوادونو څخه څو ډوله کبان راوارد کړي او ښه روزنه ورکړي، خو د اوبو کمښت بیا د دوی کاروبار له ستونزو سره مخ کړی. دلته 3 ډوله مایان موږ روزو. البته موږ یې مشتریانو ته یا فرمدارانو توضیح کوو. لومړی د ګراس کار په نامه، دوهم سیلور کار او کمن کار یعنې ګلفام موږ ورته وایي. دغه 3 ډوله دي. په دغو 3 ډولو کې بیا لومړۍ درجه مایان د ګراس کار په نامه دي چې هغه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. انشاءالله بازارونه یې ښه دي، تقاضا ډېره ده، ورځ په ورځ د مایانو مینهوال ډېرېږي، میلهوال هم ډېرېږي، خو دلته تولید زموږ د کم دی. هغه یوه وجه دا ده چې دلته وچکالي ده، کال په کال تولید کمیږي، نو موږ مجبوره کېږو چې بهر څخه غوښن مایان را تولید راوړو. د کبانو روزل او بیا پلور اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیات کاروباریان موندلي. باور دا دی چې دا ډول شرکتونه به نه یوازې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، بلکې د افغانستان په صنعت کې هم مهم رول لوبولی وي.